د ژوند لپاره هر څوک خپل تعبیر لري، خو هغه څه چې ماته ژوند را زده کړي هغه دا چې ژوند را زده کړل چې دنیا قرض ده او ژر یا وروسته خو دغه پور به حتما ادا کوي او هر هغه څه دي چې کرلي دي همغه به ریبې. دا مې زده کړل چې ظالم ته الله رب العزت وخت ورکوي او د مظلوم حق الله تعالی هیڅکله نه ضایع کوي. ژوند را زده کړل چې د تهجدو په وخت غوښتل شوې دعا خطا نه لري او حتما قبلیږي په دې شرط چې انسان صبر ولري. دا مې زده کړل چې هیڅ څوک بې ځایه خفه نه کړم، هیڅ څوک، ځکه ناځوانه ژوند دومره بې اعتباره دی چې هره لحظه هر ځای ختمېدلی شي. ژوند دا هم را زده کړل چې له اسلام وروسته د دنیا تر ټولو لویه سرمایه روغ صحت او امن دی. دا مې زده کړه چې زندګي روانه ده او ختمیږي، خو د دنیا کارونه ختمېده نه لري. هغوی چې یوازې په عقل، مال او مقام باندې نازیږي خوار او ذلیله کیږي. ژوند را زده کړل چې له خاورو لاندې پراته انسانانو هم زموږ په شان کارونه او ارمانونه درلودل، خو مرګ داسې نابللی میلمه دی چې کله راغی نو له ټولو نیمګړو کارونو او ارمانونو سره یې یوړل. د ژوند بل درس دا و چې د دنیا مینه او شهوتونه داسې دي لکه مالګینې اوبه، څومره چې یې څښې همغومره انسان تږی کیږي. ژوند را زده کړل چې دا دنیا په ما نه ورانیږي، که زه وم او که نه دا دنیا خپل خالق لري او د دې دنیا نظام به همغسې چلیږي لکه څنګه چې الله تعالی وغواړي. دا مې زده کړل چې زما د زندګۍ تر ټولو سخته شپه د قبر اوله شپه ده او زه خالي لاس ور روان یم او بالآخره د وخت په تېرېدو سره راته ثابته شوه چې د الله جل جلاله څخه پرته په بل چا پسې امیدونه تړل له خپل ځان سره ظلم دی. د ټولو خلکو خوشحاله ساتل ناممکن کار دی او په بې منزله لارو باندې مزل کول دي. ځان مه ستړی کوه او دا خبر په یاد ولره، ستا د ژوند قیمت جنت دی، دومره ارزانه یې مه خرڅوه، دومره ارزانه یې مه خرڅوه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.